تاسو اوختئ چې په سعودي عربستان کې دا حال وي نو د نورو ملکونو نه به موږ څه ګیله وکړو. سعودي میرمنو ته یوه بله ازادي هم ورکړه. السلام علیکم ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ، ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. سعودي هغه هیواد دی چې د ښځو پر وړاندې پکې سخت بندیزونه وو. د دې سربیره ځینې نور داسې بندیزونه هم شتون درلود چې د دغه هیواد وګړي ترې د اسلام په نوم محروم وو، خو اوس یې ګڼ شمېر بندیزونه له منځه یوړل. یو وخت د ښځو پر موټر چلونه بندیز و چې بیا وروسته ښځو ته دغه ازادي ورکړل شوه. همدا شان پر سینماو او سینماو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګول شوی چې وروسته دا بندیز هم لرې کړل شو. اوس د سعودي عربستان میرمنو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکړل شوه تر څو د کوم نارینه د ملاتړ پرته پاسپورټ ترلاسه کړي او کولی شي چې په یوازې ځان بهر هیوادونو ته سفر وکړي. د سعودي حکومت د نوي حکم پر بنسټ هر هغه میرمنه چې عمر یې له 21 کالو زیاتیږي کولی شي چې خپله پاسپورټ ترلاسه کړي او هر هیواد ته چې وغواړي ځان له سفر کولی شي. په راپور کې ویل شوي چې د سعودي میرمنې په دې برخه کې آزادې دي او پرته د نارینه‌و له اجازې یا ملتیا بهرو هیوادونو ته سفر کولی شي. همدا شان د حکومت لخوا په صادر شوي حکم کې راغلي چې ښځې د واده، طلاق او د ماشوم د زیږون نیټه هم ثبتولی شي. دا حکم چې 13 ورځ صادر شوی تر دې وړاندې د سعودي عربستان میرمنې د پاسپورټ او بهرني سفر لپاره اړ وي چې له خپل محروم کس څخه اجازه واخلي یا هغه له ځانه سره په سفر کې ملګری کړي. څو ورځې وړاندې ټاکل شوي وه چې امریکایي سندرغاړي نیکي مناج د جولای د میاشتې پر 18 نیټه د سعودي عربستان په جده ښار کې تر ټولو لوی او ژوندی کنسرت ورکړي. نیکي مناج د امریکا د هیپ هاپ او رپ موسیقۍ مشهوره سندرغاړې ده چې په نیمه لوز بدن د سندرو میدان ته راځي او په خپلو فحش حرکاتو او سکناتو خورا مشهوره ده. خو نیکي مناج په جده ښار کې په دغه نړیوال فیسټیول کې خپل ګډون لغوه کړ او پر ځای د ښځو د حقونو پلوي اعلان کړ. دغه امریکایي سندرغاړي مخکې ویلي چې د جدې نړیوال فیسټیول کې به ګډون کوي چې په سعودي کې د بشري حقونو ځینو فعالونو پر ګډون غوسه وښوده. نو ډېره مینه او مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. لاندې به کمنټ کې خپل نظر راسره شریک کړئ. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.